بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ستړي مشئ. امیر نجیب الله سروري ما تاسې امن پیغام ټي وي ګورئ. ځینې ورونه داسې دي چې هغوی ډېری وخت موږ ته وایي چې زړه مې تنګ دی او مصیبتونه دي، غمونه دي، د دې د خلاصون لپاره څه دي؟ یوه خبره تاسې همیشه تل په یاد ساتئ چې قرآن کریم د ټولو مصیبتونو، د ټولو غمونو، پریشانیو یو ښه علاج دی او په هغې کې الله رب العزت موږ ته هر ځای ارشادات فرمایلي دي. هر ځای الله رب العزت موږ او تاسو ته ویلي دي چې زما د رحمت نه یوازې ګمراه خلک نا امیده کېږي، یوازې منافقان نا امیده کېږي. نو د حل لاره څه ده؟ قرآن ومنئ، یاد یې کوئ، داسې یاد کړئ چې هغه هیڅ اشتباه پکې ته ونه لري او قرآن ته د مصیبتونو نه بچ کړي. ولې ته به عقیده ساتې، ته به په دې باندې عقیده ساتي چې دا قرآن عظیم الشان یو ستر کتاب دی، د نړۍ پر مخ ډېر لوستونکي لري. د دې مقابل کې بل داسې کتاب نشته دی چې د دې نه لوی. دا یو عظیم کتاب دی، یو مبارک کتاب دی. د دې ترجمې سره، د دې ناظره سره، د دې حفظ سره یادول پکار دي او په دې عمل کول پکار دي. د دې ټولو سوالونو د حل لپاره یوازینی علاج قرآن دی. تاسې قرآن ووایئ، په قرآن کې د هر څه علاج شته دی. نو قرآن صحیح یاد کړئ او صحیح بل ته ورسوئ. ډېره مننه. کور مودان.